سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې مهمو خبرونو ته مو هرکلی وړاندې لیدي چې خبرونه را سره وګوري. یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب او شریک کړئ ترڅو پر وخت د سیمې هیواد او نړۍ له وروستیو پیښو خبر شي. د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د ترخیلو تنګي نومي سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د راپورونو له مخې ماین پر یو رینجر ډوله موټر چاودلی دی. ویل کېږي چې په پیښه کې 15 کسان ټاپیان شوي. دغه راز راپورونه وایي چې د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند په دیسپریچي سیمه کې هم د پولیسو پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د پیښو په اړه نور جزئیات وروسته. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي د الیپور غیر مسؤلو وسلوالو تېره شپه د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی چې له امله یې امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د ولایتي شورا غړي وایي دمګړۍ ولسوالۍ د الیپور وسلوالو ته پرېښودل شوې ده. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی د مرکزي بهسود ولسوالۍ ته تللی او هڅه کوي ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. وسلوالو طالبانو یو ځل بیا امریکا د داعش ډلې په ملاتړ تورنه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په ایران کې طالب پلاوي ورته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ و او دغه ډلې د وسلوالو په لیک کې لاس درلود. امریکا په 3 میاشتو کې افغان پوځ ته د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت نظامي وسایل او وسایط اخیستي. سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې تیر کال د اګست له 1 بیا د اکتوبر تر 1 پورې امریکایي لوري افغان ځواکونو ته د 4.1 ډالرو په ارزښت نظامي وسایل او وسایط اخیستي. په دې کې 219 هموي ټانګونه هم شامل دي. د کونړ ولایت ځایي چارواکي وایي چې پاکستاني نظامیانو یو ځل بیا د کونړ ولایت پر شالتان ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ویلي چې پاکستاني نظامیانو له تېرې شپې راهیسې د شالتان ولسوالۍ په سونو کلي او المازو ډوب سیمو باندې 50 توپونه راټوغولي دي چې خلکو ته پکې ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر افغان خاوره توغندي بریدونه کوي.